السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو الله دې وکړي جوړ او روغ باسې. زه خو ترې بیخي نه ویرېږم ښه. دغه ماشاءالله داسې ښایسته ښایسته مال د ښه چاغ چې دا یو دانه درته قرباني کړمه که نه نو فکر وکړه چې زموږ او ستاسو د څو فامیلونو کېږي. تاسو پوهېږئ چې افغانستان کې داسې کورنۍ شته چې په میاشتو میاشتو یې غوښه په خوله باندې لګېدلې نه وي. نو الحمدلله قمر بنسټ تاسو ته معلوماتو چې په تېرو کلونو کې هم قربانیانې کړي. راځئ تاسو راشئ. تاسو ته معلومات ده چې قمر بنسټ په تېرو کلونو کې هم قربانیانې کړي دي او سږ کال بیا هم له خیره قرباني کوي. سکرین باندې چې کوم قیمتونه تاسو ته ښکاري د یو ګډ د یو بیزې یا د سیرلي همدارنګه د یو غوا یا د یو میخې دا ټول قیمتونه تاسو ته ښکاري. نو غواړو چې دغسې ښایسته ښایسته غویان یا څاروي درته قرباني کړو. خیره زه نه ویرېږم داسې ګپ لګوم ښه. نو دا به له خیره قرباني کوو. نو انشاءالله غوښه به افغانستان کې غریبو یتیمانو او مساکینو ته له خیره تقسیمو، البته د هېواد په مختلفو ولایتو کې. دغه ماشاءالله وګوره میخې دي. تراشه که نه نیکه دې قیمت څو دی اوس دا؟ دې قیمت دغه 1,10,000 یا 1,500,000 روپۍ افغانۍ. دا خو شیدې کوي که شو وچه ده؟ دا شیدې کوي. ښه دا بیا یو وخت څومره شیدې کوي؟ دا اوس کوي دغه 10 کیلو 15 کیلو. خو اوس دونه ډېرې نه کوي که نه؟ او ده کې نر کم یو دی؟ نر پکې نه هغه دی ها نه د مخکې نه هغه څومره غوښه کوي ده؟ دا چونکې دغه غوښه دغه تقریبا دغه 15 زړه ورکوي. ښه ماشاءالله ډېر هغه ده ښایسته چاغ هم دی که نه؟ د قیمتونه بیا څنګه دي؟ دې قیمتونه بس دغه 80,000 شپېته هغه ته خرڅوي قربانۍ کې خو خرڅوي؟ او خرڅوي. ښه صحیح ده. نو راځئ دوستانو سره بیا ځل قمر سره قرباني وکړي تر څو پورې افغانستان مختلفو ولایتو کې د خیره د دې قربانۍ غوښې په مختلفو ولایتو کې کونډو یتیمانو هغه خلک چې په میاشتو میاشتو غوښه نه ویني ستاسو قرباني به انشاءالله دوی ته موږ کوو. صحیح ده. الله مو خوشحال لره. ډېره مننه. ښه وخت. السلام علیکم ورحمت الله. ویډیو سره خپره کړئ. دا وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورک سي علم او سواد غواړو.